الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. زما عزتمند د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زیارت تمنا خو هر سړی دا غواړي چې ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام زیارت وکړلې په خوب کې په ویښه خو به ان شاء الله تعالی په جنت کې کو په دنیا کې هر سړی دا وایي چې ما د الله رسول زیارت بلکې هر شپه ما وکړه. نو کستا سوم دا خوخی نو زما خو خوخه ده نو کستا سو خوخی زه به تاسو د یو وظیفه درکم د هغې په برکت سره به انشاءالله ستاسو د ارمانو پوره شي. زه تاسو ته یو وظیفه درکوم. وظیفه ده د سورة الکوثر. د دې خو ډېر فواید دي خو په هغې ډېرو فوایدو کې یو فایده دا ده چې داسې طریقې سره به تاسو دا عمل وکئ چې اول او آخر به 11 پیرې درود شریف ووایئ او په منځ کې به 1000 مرتبه سورة الکوثر ووایئ کم چې د قرآن مجید کې په 30مه سپاره کې اخرنی لس سورتونو کې راځي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. دا سورت 1000 مرتبه ویلی اول آخر تی 11 درود شریف.